اگلن ابراہیم علیہ السلام مبارک جی کلدا سومی یرید اللہ فلما رأى القمر بازغا ابراہیم علیہ السلام مبارک شکل اسبو میں ولیدا بازغن پرکیدن کی چمکدار وارن اے کھولا لیک دمی ورتوی قال هذا ربی دا زما رب دے قوما ستاسو پنزبانی تاسو دا دی عبادت کوئے فلما فلا هرکل چاگم غائب شلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين کہ اللہ ما تلارو نخی او زی پا سملار نکمنو زب شم دا گمراہانو ندستا سو عقیدہ میں مخوخہ نشوا تاسو ایلہ لگیا ہے دس پو میں عبادت کرے دا کدام مدبود دا اور توی ندا خبرم ٹک ندا را روان چیوی کتا دنور عبادت شروع دی ابراہیم علیہ السلام چی دا سیو کتا و ترا مخامخش ابراہیم علیہ السلام مبارک ورتوئے فلما رأى الشمس بازغة چہر کلین ورلی درو خانا پڑکیدن کے کون توئی قال هذا ربی هذا اکبر دا زما رب دستا سو پنزبان دی او دا غلوی خدای رجتا سو تلوی خدای ہوئے نو دی ورد چی دا سے الفاظ استعمالی دا غلوی خدای دا دوران کی ورد ابراہیم علیہ السلام مبارک ہوئے وی زبد دا سے رب عبادت نکڑما فلما افلا ہر کل چی اغم غائب شلو رب العالمین جل جلالہ اب پسی پاری سے وہ قال إنك لمن الغافلين دا سے رب عبادت نکم چاگا پھٹی دن کی دی وارے جی دا رب العالمین عجیبہ نظام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبارک سونخ کل انداز کے مواعظ حسنہ بیانے بائی تفاسیر و ذکر کڑی دی اگا متزلے دی ابراہیم علیہ السلام ولدا سوی چه قال هذا ربی مفسرین ورتوی تا گورنا چاگا پکم حکیمانہ انداز کے دا اللہ الوحیت بیان کرے دی دا دی مانا دا سنر چه قال ها دوی چه دا زمارب دی نا دا دا سوی چه ستاسو ذہن کے دا زمارب دی چه تاسو عبادت دا دی کوئے آگا خبر خطا دا نورازے گلون ابراہیم علیہ السلام بانے دا معشوم والنا اللہ پاک امتحانات شروع کردی دی ابراہیم علیہ السلام مبارک دا آدم علیہ السلام مبارک پا ما بین کی فاصل سمردا علامہ بدرالدین اینی رحمت اللہ علیہ مبارک ذکر کری چھ آدم علیہ السلام مبارک اللہ پیدا کرلو ددن با سوزر کالا رستو ابراہیم علیہ السلام اللہ پیدا کرے نو بدرالدین اینی رحمت اللہ علیہ چھ دی ذرا درے سوا او شپک دیش کالا بعد ابراہیم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نبات پیدا شوے دے 3337 سال بعد پیدا شوئے درے ذرا درے سوا او وہ دیش کالا رستو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نا رستو پیدا شوئے او بیادا آدم علیہ السلام او دا نو علیہ السلام پا مابین کم لس پشتا تفسیری بدرالدین اینی مبارک ذکر کری دی چلس ابا باباگان شتا پلاران ابا و اجداد شتا لس پیڑے تیر شوی لس صدے تیری شوی دی نو بیادا نو علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام پا مابین کے بیا 1363 سال تیر شوی دی یا 1263 سال تیر شوی دی 1200 او درش پیتا یا اللہ دیان لسو درش پیتا کال عمر تیر شوی دی سناشنا کیف دی او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام پا مابین کی عیسیٰ علیہ السلام رست دی دا دی پا مس کی 1000
500 سال فاصله تیر شوی دا او د حضور پاک مبارک او د عیسی علیه السلام په مابین کې 600 کال تیر شوی دا دې ته ضمانت د فطرت وای د څه فطرت وای بعض کسان فطرت وای فطرت نه دی خدا فطرت دی فطرت دې ته زمانه فطرت وای ډیرو کسانو په دې باندې دغاو دا قران کریم کې الله صراحتا ذکر کړی دي ته زمانه فطرت وي دا زمانه د فطرت دا هغه زمانه ده چې دي کې پیغمبران نه دي راغلي بیا رسو داغه نه دون پیغمبران الله جل جلاله دنیا کې پیدا کړی سبحان الله حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې قسمه اسم امتحانات رائے یو خدا امتحانات دی چې د بوتانو باطل عورت کئی اللہ تعالی جل جلالہ نظام تو گورا ابراہیم علیہ السلام د بوتان باطل او باندې ردون کئی اللہ رب الجلال جل جلالہ د دې په قوم باندې د اختر مبارک او رضا واستلا غړ غړ بوتان به جوړ کړیو او هغه ته به سجدي کولی هغه ته غټه غټه خوانچی خو دی دی په سیل باندې زی او دغه دوران کې په چکر باندې زی خوانچی به دی ته خو دی چې دنه واپس راشو نو د دې برکتونه به دی ته حاصل شي د دې بوتانو ابراهیم علیه السلام مبارک ته وی راځه کده مونږ میلې له چکر لنه دی اوسم باندې کسانی چکر خون کې خو چې ټول بوډاګانی اجه بوډا پسوانانو کې رواني ډېر بدی لګي که خلګي او کنه جی بوډا سړی د پای کم اس کم نزي ځوانانو سره د ځوانانو خو خدای دې رحم وکي ځوانان نیم نزي اگر چې خو داسې شي زمونږ نه پړ کې کسان نو داسې پړ کې کسان خپل ټیم خپل خدای الله دې متاسو دیندار کې وینو ابراهیم علیه السلام چې وتاو کو ته تاسو کې ما سو کې د زمکه د اسمان فرق دی سبحان الله او سره ما سره زما مطابق کس ما سره پکار دی د تاسو سره لاړ شي منو تاسو عقیده خو ټیک نه ده نور زما خبره تابعدار نه نو تاسو سره د څنګه لاړ شم نو دغه دوران کې وین مو سره لاړ شوی نه تاسو سره د وجه صدا عذر پیش کړي عذر ادارې دی وتوی چې انی سقیم ز بیمار ما نو علماء وی چې پیغمبر خو دروغ نه وي دغه وخت کې نه د تبا وا نه ټوخیو نو دا ولې پیغمبر وی چې زه بیمار یم نو علماء کرام مبارکان مفسرین وجه بیان چې خبره ټیک کړي انی سقیم زه بیماری ما تاسو د غیر الله عبادت کوي د الله عبادت نه کوي د بتان عبادت کوي او د الله عبادت نه کوي نو تاسو دی غلطی عقیدی بیمار کړی ما خبر ډیر ناشنا ویزه بیمار ام دی چلار ابراہیم علیہ السلام باندې بل امتحان دی تبر راواغستو بتخانی تننوات اوی چکرونه خدایانو د چانه غوګو او د چانه لاسو د چانه پوزا د چانه شونډه هغه بلاندې پاغه خوانچه کې ور پریوته او ساجیبه انتظام دی او بیا تبر راواغستو هغه چې کم غټ بوتو هغه ته دی مړې ته ورواچو چې مړې ته ول ورواچو نو به هل کله چې دا قوم راغی چې چا به دا توام خوړنو بس لاس کې به د بوته غوږ راغی پوزا لاس براغی چې دې تاسې بوتانو ته وکړه ټول بونډي او سونډي د چا غوږ نشته د چا پوزه نشته د چا لاسونه نشته او بیا چې داسې وکړه نو غټ بوټ ته هغه تبر مخامخ اچولی وي به ټول وي دلته یو نوجوان بیدار شوي او داسې نوجوان دی داسې نوجوان لی شاغت خلق بدی علاقہ بانی وی چی داغ نام ابراہیم علیہ السلام دا کار داغ نبل چاہ ندے کڑے بدلال سیب نمرود پس ورن جاری کا ابراہیم علیہ السلام توی حاضر شاہ حاضر شوی ولی سیبی تا جرم کڑے دی و توی سا جرم میں کڑے دی بودخانہ کے ټول بوتان زمو خدایان دا چا غوگ نشتا دا چا لاسونه نشتا دا چا پوزی نشتا دا چا لاسونه نشتا دا کار تا کړی دی وی گواهان را لرا کې دا خدایان را باندې گواهان کې چې د کړی دی
دا خدایان را باندې گواهان کې تاسو دا ځان څنګه لګی چې دا تا کړی دي هغه ورته وایي مونږ دا نشو ویلی چې دی بګوي خدا کار ته زمونږ د دې بوتانو بد وی مجازي خبره ذهن کې برابر واچوي زمونږ ذهن دا وی چې ګوره غټ تبر ما سره دی کاغه غټ خدای سره دی نو دی ورته وایي هغه غټ خدای سره دی زما چې څونه خیال دی هغه غټ خدای دی کشرانو خدایانو ته څه انډینس جاری کړی دی چې داسې کار وکړي او هغه په عمل هغې نه دی کړی بس هغه قار شوی دی نو د چا نه غوږ والی دی د چا نه پوز د چا نه جونډه والی ده نو یکدم تمام قوم یک زبان سره لګیا شو ورته وایي ابراهیم علیه السلام دا خو مونږ د خټو نه او د ګټو نه تراشلي بوتان دي مونږ والا سترګې جوړې کړي دي هغه لوی خدای هم د ګټو نه جوړ کړی هغه خدای چې کوم غټ خدای دی د ځای نه پاسېدي نشي نه سترګې شته نظر پکې نشته غوږونه شته اورېدل نشي دا لاسونه شته نیول نشي کولی خپې شته تګ نشي کولی ابراهیم علیه السلام ورته وایي قومه چې ستاسو هغه لوی خدای د ګرځېدو نه دي نظر یې نشته دي نو داسې د رب عبادت وړي کوي راځي د هغه چا عبادت وکړي چې تمام دنیا کن فیکون پیدا کړی ده بیا د هغه خدای عبادت ولې نه کوي چې تاسو د دې رب عبادت کوي راځي چې نمرود ورته وایي تا زمونږ د بوتانو ډېر بد کړي دي بس ورته اور تیار که سزا وله ورکوي سزا ورکوي سزا دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام شروع شو چې په امتحان شروع شو علما وایي د یو میاشت فاصله کې بعضې وایي 3 میاشتو فاصله کې په کچرو په اوښانو باندې بارونه د خشاک را جمع کوي ابراهیم علیه السلام مبارک اور ته ګزاروي چې اور ته ګزار کو نو بس مونږ به اخلاص شو او به سیزلی شي اور را جمع کوي بل امتحان دی د الله د مینې په عاشقانو باندې به قسمه قسم امتحان راځي صبر وکي الله وی زبستا مرګري ما سبحان الله امداد بمانه غواړي دی الله وی زبستا مرګري سبحان الله ناګنه چې دی استثراله چې غرغندي شعوري بلک د غرزولو چل ورتله وی غرزو به څنګه نو شیطان راغی خدای د دې ابلیس ته موږ تاسو ټول بچو د شیطان کار د رضالت کار وي بعض علاقه کې شیطان نه ځي داغه مرګري کار کوي پیګه کنه او هغه وي سکو چې هغه لقب باندې نو ورزم وي زماش دایان زمانه خک کوي خدای موږ تاسو د شیطان دوب نه بچو ساتي امين بيزوي ما په دې خبرم جوړواله ډیر رانه لکنه الله سره زمانه شیطان ته نه بچ کنه امين وای کنه دا غټ مرز دی دیرای کونډه دسای سچلې خو ته پته ده ابراهیم علیہ السلام غرزو اورتا خو چل ناراضي وې د دې خو ډېر آسان کار دی دا څه وته نه و چې ظالمانو غرق بشي دا څه کوي پیغمبر ته خلق ټال جوړي او یا چې کوم دی اورته غرزي وته دا آسان ده غرزوي د بدعمله تلقین بخامخاور کوي وې سبق وی ټال جوړ کې ابراهیم علیہ السلام په کې جوټه به ورکوي چې کله ټاله سیوا شي بیا به هغه بره پړې کې ابراهیم علیه السلام به دور منستلاړ شي ډېره ښه ده ټالې برابر که خو چې کله ټال برابر که نو فرشتې راغې کلکې نیولې د ټال به خوځي څوکس نو شیطان بیا راغی څه چللی وی زمون خو زاره شه شو ټال نشو خوځولی شیطان ورته وی نمرودیانو شبکې سر تور سری زنانه راولی چې د کومو زنانو په سر باندې لوپټې نوي هغه زنانه راولې چې په کوم کور کې داسې زنانه وي چې په سر لوپټه نه لري حجاب نه لري په دغه کورونو کې د الله د رحمت فرشتي نه داخليږي کومه زنانه چې په منځ ولاړه ده او داسې صادري او داسې لوپټه په سر کړي دا چې د سر وخت ته نخکاری منځین کی دا سلو پټه به په سرې چې هغه درنه وي او د حیا د عزت پرده وي پکې نو بیا به هغه لوپټه په سرې نن سبا خدای دې زموږ تاسو دارې که زنانه ټول دینداره کړي لږ امین را سره ووایه